په حدیث کې یو ذکر راغلی دی او په هغه ذکر سره چې څوک څه دعا وغواړي الله یې وله قبلوي، څوک څه حاجت الله ته وړاندې کړي الله وله هغه حاجت پوره کوي. حدیث کې راځي جاءت ام سلیم رضی الله تعالی عنها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل ام سلیم رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله راله فقالت یا رسول الله ویا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي. ویا رسول الله ما ته داسې کلمات وښایه چې په هغې سره زه د مانځه نه وروستو دعا غواړم، یعنې داسې کلمات راته وښایه چې د مانځه نه وروستو یې زه ووایم او د هغې نه وروستو زه دعا وغواړم او الله یې له قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی سبح الله 10 لزل سبحان الله وایه، واحمدیه 10 او لزل الحمد لله وایه، وکبریه 10 او لزل الله اکبر وایه، ثم سلی حاجتک او بیا د الله نه حاجت غواړه. نو چې کله بیا د الله نه ته حاجت وغواړي نو یقولو الله رب العالمین درته په جواب کې وایي چې نعم نعم دا ستا حاجت مې او پوره مې کو دعا مې دله قبوله کړله. نو دا بهترین عمل دی مونځ دې وکړو د مانځه نه وروستو لزل سبحان الله، لزل الحمد لله، لزل الله اکبر ووایه او د هغې نه وروستو ستا چې کوم حاجت دی هغه الله ته وړاندې کوي، الله دا حاجت مې پوره که. الله رب العالمین برته په جواب کې وایي چې نعم نعم دا ستا دعا مې قبوله کړه او دا ستا حاجت مې پوره کړو.